سبسکرایب کړئ زموږ چینل او په بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ. السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ وي. ملګرو، زه به نن تاسې داسې اپلیکیشن درواخلم چې تاسې څوک ملګري په واتساپ، مسنجر، ایمو په هر څه کې تاسې میسج ولیکئ په انګلیش، نو تاسې څنګه کولی شئ چې پښتو ته یې واړوئ ډایرکټ هغلته. او که تاسې چیرې په ګوګل کې لګیا وئ، نو که تاسې چې انګلیش جملې راواوړي، نو تاسې څنګه کولی شئ هغه په پښتو ولولئ. نو تاسې زه یو مثال درښیم چې څنګه رابسو واتساپ ته ماته ملګري انګلیش باندې جملې لیکلي دي، نو دا اپلیکیشن به داسې راواخلئ. دلته به د سرچ باندې د انګلیش جملې باندې چې کله پرېښودو نو دا سرچ کېږي، نو دلته لیکلي وو هاو ار یو، تاسې څنګه یاست. نو زه بله جمله پیمانه کومه د ویر آر یو فرام، نو دا جمله تاسو د کوم ځای یاست. ملګرو تاسې وینئ زه یو بله جمله هم پیمانه کومه فاین اینډ یو، خیم او تاسو، نو دا هر رقم جمله معنا کوي. دا بل به آی ایم فرام افغانستان، نو دا څنګه معنا کوي. اوس به دا وګورو زه د افغانستان یم. نو ملګرو رابسو دا څنګه ډاونلوډ کوئ، رابسئ پلی سټور ته. پلی سټور ته چې راغلئ دلته به سرچ کوئ یو ډکشنري به ولیکئ، دا به سرچ کوئ. دا چې کله سرچ کړه نو دلته به تاسو ته دغه ډکشنري راواوړي. نیټلی کمزوری ده یو ډکشنري. تاسې ملګرو وینئ یو ډکشنري چې کله سرچ کړو نو ډایرکټ دغه ډکشنري راواخلو. دا ډکشنري به دې باندې به کلیک کړئ. چې کله کلیک کړئ نو یو ډکشنري دا نوم ده، نو دا به تاسې ډاونلوډ کړئ. چې کله هم ډاونلوډ کړه دا به اوپن کړئ. چې کله هم اوپن کړه نو دې کې ډېر کمال دی، نور شیان هم ډېر دي کې. نو اول بل پاس سره کې تاسې وینئ انګلیش ټو انګلیش به وي. اوس خو انګلیش ټو پښتو د مخکې به انګلیش ټو انګلیش، دا به پښتو کې یا. نو تاسې کولی شئ د کمره چیرې کمرې ته ونیسئ یا نو د کمرې هغه هم معنا کوي درته انګلیش، چې په کمره کې څه انګلیش باندې وي هغه هم درته معنا کوي. دا اوس سرچ کېږي. تاسې وینئ ملګرو نو دلته دا چې کله عکس راواخیسته نو نفرت لرونکي تاسو تېروتنو سره مخ شوي واویا یاست، ځان له ځان سره وړو ورکړئ، په پام کې ونیسئ دا درکوي چې تاسو پوهېږئ. نو دا یې د معنا او هلته لیک صفات مو انګلیش. نو دا د کمرې کمالو دي کې نور هم ډېر شیان شته. وایس هم تاسې کولی شئ، وایس ریکارډینګ څه ورته وایي داسې ته معنا کوي. نو رابسو ګرامر ته، د سر کې ګرامر باندې چې کله کلیک کوو نو تاسې دلته خپلې لیکنې هم کې جوړولی شئ. تاسې که په انګلیش باندې هر څه ولیکئ ګډوډ ولیکئ نو دا تاسې ته سیخوي. کومې غلطیانې چې وي هغه در په ګوته کوي او کومې غلطیانې چې وي هغه په سور خط باندې تاسې ته ښیي. نو دلته نیټ لیک څه کمزوری ده، نو دې نه به وځو رابسو چې دا څنګه سیټینګ یې څنګه جوړ کړو. نو تاسې بیخ کې ښي لاس وینئ دغه آپشن باندې به کلیک کوئ. دې باندې چې کله کلیک کوئ نو تاسې به راسئ سیټینګ ته. سیټینګ ته چې راغلئ نو دا میجیک ټرانسلیټ ته به راسئ، دا به آف وي دا به آن کړئ. چې کله آن کړه نو دا دوه آپشن یور نیټیو لانګویج، نو دلته تاسې کومه ژبه کومې ته اړوئ، نو دلته چې کومه ژبه تاسې ورته لګوئ. ما خو دلته انګلیش ورته انتخاب ده، دلته ما انګلیش څه دی کې ورک څه، او دا دوم کې ما پښتو انتخاب ده، انګلیش ټو پښتو. نو تاسې وینئ په افسر کې ول پښتو ده. نو تاسې به دې نه اوسئ دلته به راسئ کافي ټو ټرانسلیټ، دا دواړه به آف وي، دا به هم آن کړي، دا بل به هم آف وي آن به یې کړي. نو رابسو ورلډ سکرین ته انیبل ورلډ لاک سکرین، دا به هم آف وي دا به آن کړي. نو ملګرو دا و د انګلیش ترجمه په پښتو باندې کول. نو که ویډیو مې خوښه شوې وي نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ، ځکه موږ هره ورځ داسې معلوماتي ویډیوګانې شیر کوو. Tell me why I'm falling.